السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې دغسې ښایسته عکسونه ایډیټ کړئ او خپل موبایل کې سیو کړئ نو تاسو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په ډیره اسانتیا سره دغسې ښایسته عکسونه په خپل موبایل کې ایډیټ کړو. او ګرانو دوستانو کو تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ دغسې نورې ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی. کو تاسو غواړئ چې دغه ډایرکټ د پلی سټور نه انسټال کړئ نو تاسو به اول په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ. چې کله مو پلی سټور کولاو کو دغلته به تاسو ولیکئ فکس لیب. نو چې کله مو پکس لیب ولیکو دغه به تاسو بیا سرچ کړئ. چې سرچ مو کو تاسو ګورئ دغه دریم نمبر اپلیکیشن دی نو دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ. نو دغه بس تاسو د موبایل هوم سکرین ته راشي. په دغه اپلیکیشن به تاسو بیا کلیک وکړئ. چې کله هم پې کلیک وکړو دغه بس تاسو موبایل کې کولاو شي. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن کولاویږي او دلته تاسو به دغه ډېر آپشنز وینئ. تقریبا 6 آپشن دي. تاسو به دغه اول نمبر آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه آپشن کلیک کړئ. نو چې کله هم دغه آپشن کلیک کو دلته بس تاسو د موبایل دغه ګیلري کولاوه شي. دغه ګیلري به کلیک کړئ او دلته به اوس تاسو یو تصویر راواخلئ. هغه تصویر کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو زه غواړم چې دغه تصویر دلته ایډیټ کم. نو دا به تاسو دغسې لږ سایز به د تصویر تاسو برابر کړئ او چې کله مو دغه برابر کو دغه آپشن به بیا کلیک کړئ. دغه ټیک مار به کلیک کړئ. چې کله مو دغه آپشن کلیک کو دلته اوس د تصویر بیکګراوند اتوماتیک چینج کیږي. یعنی کوم بیکګراوند چې د تصویر وي هغه بدلیږي. نو تاسو ګورئ چې دغه تصویر بیکګراوند چینج شو او دلته تاسو د خپلې خوښې دغلته کوم رنګ چې ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ خپل تصویر ته دغسې بیکګراوند چینج کړئ هغه رنګ ورته ورکړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه تصویر ته ما دغه رنګ ورکو. بل دغه آپشن چې کوم دي تاسو کولی شئ دغسې دغه د خپلې خوښې دغه آپشن هم دغلته ولګوئ چې دې سره ستاسو تصویر ډېر زیات ښایسته ایډیټ کیږي. نو تاسو ګورئ چې زه دغه دواړه آپشنز برابروم. نو زه غواړم چې دغه لیر دغلته ولګوم. نو دغه لیر دغلته ما سلیکټ کو او تاسو ګورئ چې دغلته دغه بیکګراوند دغه آپشن دی. نو تاسو به دغه بیکګراوند آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو بیکګراوند آپشن کلیک کو دلته اوس تاسو ګورئ چې ډیر زیات دغسې آپشنز دي. نو چې کوم یو دغه آپشنز تاسو خوښ وي دغه ډیزاین تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ خپل تصویر ته همدغسې ډیزاینونه ورکړئ. نو تاسو ګورئ د کې ډیر زیات ډیزاینونه دي. نو دغه سموک پکې ډیر ښه ډیزاین دی. نو کو تاسو بیا وغواړئ چې دغه تصویر هم په خپل موبایل کې سیو کړئ تاسو به سمپل دغه آپشن کلیک کړئ او دلته به تاسو چې کله هم دغه آپشن کلیک کو نو تاسو به دلته بیا ګیلري کلیک کړئ او چې ګیلري مو کلیک کړه دغه تصویر به ستاسو په موبایل کې سیو شي. امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی ترې هم خبر شي. تر بله ویډیو د الله په امان.